د ننګرهار ولایت روداتو ولسوالۍ ولسونو د بړو په سیمه کې د داعش پر وړاندې ولسي پاڅون پیل کړ چې په ترڅ کې به یې په دغه ولسوالۍ کې د داعش ډلې مخنیوی ترسره او نورو ولسوالیو ته به یې هم د تګ مخه ونیول شي. د پاڅون پیلېدو په مراسمو کې د ننګرهار ملي امنیت رئیس قومي مشر حاجي حیات خان د سیمې مخورو ځوانانو او نورو ګډون کړی و. د ننګرهار ملي امنیت رئیس بریج جنرال داد محمد حریفي وویل چې دغه سیمې خلکو په خپله خوښه د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې ولسي پاڅون کړی چې دوی ملاتړ او بشپړ تجهیز ته چمتو دي. نوموړي ویل چې د پاڅون کوونکو شمېر 80 تنه په 4 پوستو کې ځای پر ځای شول چې خپلې سیمې څخه د دفاع په موخه ورته ټول امکانات برابر شوي دي. د زیاته کړه چې دغه سیمې ته د 3 لارو څخه داعش وسلوال راتلل چې اوس به یې بشپړ مخنیوی ترسره شي. هغه وویل چې په دغه سیمه کې همدا مهال د مجهزو پوستو جوړېدو کار روان دی چې ډېر ژر به جوړ شي او پاتې ټول امکانات به په واک کې ورکړل شي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې نن د بړو د منطقې چې د روداتو ولسوالۍ مربوطه 50 نفرو ځوانانو سپین ږیرو یو ملي پاڅون کړی دی. د هغو د خپل کلي او کور نه له خپلې منطقې نه له خپل عزت نه د دښمن په مقابل کې په ډېر میړانه باندې دفاع وکړي. دوی تقریبا په 3-4 پوستو کې تنظیم شول او د دښمن تقریبا 3 لیارې چې له همدغې منطقې نه له ښار له خوا نه د کوټ خواته د روداتو خواته اکمالات کړل او برعکس چې دوی رفت آمد باندې که دا لارې ټولې د دښمن په مخ وتړل شو. قومي مشر حاجي حیات خان وویل چې دغه سیمې خلک د خپلې سیمې مال او ناموس څخه د دفاع په موخه د داعش وسلوالې ډلې پر ضد راپورته شول. که داعش بیا دې سیمې ته په بد نظر وکتل نو غاښ ماتونکي ځواب سره به مخ شي. دغسې جرأت غواړو چې راپاڅېږي او د خپل ځان او مال د دفاع په خاطر ودرېږي او دښمن ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي. هغه کلی چې د داعش په مقابل کې یو تهدید لاندې و د هغوی په خاطر راغلي یاستو او خلکو د بړیو د کلي خلکو ملي پاڅون وکړ چې د هغې په نتیجه کې موږ یو 50 کسه ځوانان مسلح شوي دي او د رئیس صاحب څخه مننه کوو چې دوی ته حمایت کوي د دوی نه. د پاڅون کوونکو مشر وویل چې داعش وسلوالې ډلې زموږ مشران علما کرام تورسري او ماشومان شهیدان کړل. هر ډول ظلمونه یې د دغه سیمې پر خلکو وکړل نو ځکه موږ نن د دوی پر ضد پاڅون پیل کړل. ده وویل چې موږ د خپلې خاورې او ناموس څخه په کلکه دفاع ته چمتو یو او هېڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې پر دې خاوره او سیمه د تیري فکر ولري. هغه وویل د ملي احساس له مخې د دښمن مقابلې ته راوتلي او تر څو چې یو څاڅکی وینه په تن کې وي نو له دښمن سره به وجنګېږي. عالمانو د لاسه ډېر په تکلیف راغلي و ډېر په تنګ راغلي و. موږ نه ډېر ښه ځوانان شهیدان کړي دي موږ نه عالمان شهیدان کړي دي موږ نه ډېر پوه خلک موږ ته ډېر تاوان او زیان دی خلکو رسولی دی. موږ اوس غوښتي دي او غواړو چې د ملي اردو سره او د دغه طاقتونو او قوتونو سره د خپل دولت سره لاس یو کو او وروره ګله د دوی ملګرتیا او د دوی کومک ته موږ اړ یو او انشاءالله چې را سره کړی دی او کېږي به د خیره او موږ په دغه ځای کې حاضر یو آماده یو له خیره سره دې کار دپاره چې موږ دښمن ته غاښ ماتونکی جواب ورکړو. په پای کې د الله اکبر غږونو په بدرګه سره پاڅون کوونکو د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې خپل پاڅون پیل کړ او ژمنه یې وکړه چې له خپلې سیمې څخه به ژوند تر وروستۍ سلګۍ دفاع کوي.